سلامونه او نیکې هیلې ملګرو، راغلی یو د ویتنام سېګون ښار ته. دلته دا خلک دا خپل ترکاریانې میوې دا ټول راوړي او دلته دا د دوی بیسیکلي نندارتون ده، ایګزیبیشن ورته وایي، نندارتون ورته وایي. فرش تیارې میوې لري، منګو وغیره. دلته یې له باغونه راښکوي. دا شاته یې ونې، هغه شاته باغونه دي، د منګو دي، د انګورو دي. دې ته واټر پارک وایي. دا په سېګون کې ده، ویتنام کې ده. دلته سیلانیان راځي. د خپله ډېر زیات خلک دي. د نفوس زیات ده. د ویتنام نفوس خو تقریبا 100 میلیونه دی، کم و زیات. او هغه راځي ټول دلته چکر دپاره راځي، له فامیلیانو سره راځي. غرفې ایښي دي، ټولو یو رقم کالي اغوستي دي. میوې نمایش ته اچولې دي وغیره. تاسې راسئ در ښکاره کړو دلته چې دا خلک څنګه خپل تولیدات پاک صفا پروسس کوي او راوړي دلته ږدي. دا میوې ګوره، دا دلته راوړي، لوکلي خرڅوي، نایسلی په دې پلاستیک کې پاک کړي دي. دا ټولې لوکل دي، پاک صفا دي، ناس جامې اغوستې دي دې خلکو. دا زه فکر کوم د موږ وطن هم داسې میوې لري، دې نه ښې لري، خو اکسس بازار ته لیمیټډ ده. هغه باید زیات وي. دهقانانو ته نور هم سهولت ایجاد کړي او بس به. خو زه په دې باندې ډېر نه غږېږم چې څه باید وسي، څه ونه سي خپل ملک افغانستان کې، ځکه ټول پوهېږو چې باید څه وسي. خو دا درښیم چې ویتنام کې نورو ښارو کې زه بېګا کمبوډیا کې وم او کمبوډیا چې رالم دلته ناوخته راورسېدم. اوس هم 3 ساعته بعد مې بل فلایټ ده، روان یم بانکاک خواته. دلته د دې خلکو کدوانو ته وګورئ، ودرځئ در وښیم ښه. دا غټ غټ کدوان دي، نمایش ته یې اچولي دي. اوکې، غټ غټ دلته یې راځړولي دي. دا وګوره دورې میوې ته، دا وګوره، دا وګوره دلته دا کیلې بنانې څونه عزت یې کړی، په مینه محبت یې ایښي دي، پاک صفا. دلته راسئ، زه نور هم پسې در وښیم. داسې چې راسئ، دا هره ټوکرۍ کې ځان ته مختلفه میوه ده. دا به هغه افغانستان کې چې وي هغه به یې هغه څه ورته وایي، نه پوهېږم څه شی به وي، خو هغه ده شکل ده. دلته شاته باغونه دي د دې خلکو او میوې دلته راوړي. فامیلي ځای ده او ټول دا ګوره، دا اصلي ونې دي دلته راځي. فامیلي ځای ده دلته، ټول راځي. اوس موږ دلته ځو، یو چای چښو، یو جوس به وچښو، فرش جوس. Let's go guys, have a juice. دا ګوره دلته ته وښیم، دلته د انګورو تاکونه دي. نو موږ په باغ کې ناست څنګه ښه جوړ کړي دي. او ګوره دا انګور ګوره دا څنګه کور کړي دي، دا میاسي بارانو له نورو شیانو نه. زه فکر کوم دلته کته ورته وګوره، دا کته د دې خلکو ایریګیشن سیستم څونه پیاوړی، څونه ښه، څونه نایس ده. دلته باد پکې چالانې په دې باغ کې او کته په دې باغ کې. بس اوس به جوسونه راوړي او صاحب نوشیجان به کو. تاسو ځای دې خالی وي او افغانان به مو ګوري که دغسې کوم نظر آیډیا کې شی په درد خوړل، دې نه دې استفاده وکړي. دا باغونه وینئ دورې، دا تاکونه. نور نو څه درته وایم ورونو، د خوند ځای ده او ټول راسئ که امکانات لرئ. مننه. اوکې عبدل.